علیکم ګرانو مینوالو، زم ذوالفقار کیف راغلیو د سردار علي سردار لالا ځای ته ډیرې ته هغه سره ناست شو. د ډاکټر خان تحریک والا نور ملګري به راځي، هغې سره به دا کوو. دا ذاکر یوسفزی صاحب او خالق شاه شاکر صاحب دا د سردار علي سردار لالا نوسي دي، او دا چې کوم دی نو سردار لالا دی تاسو یې پېژنئ. د با زوی زهیب او دا فضل رب امیر صاحب ته چې مونږ ته به یو ډېر خوندور نظم د استاذ په حواله اورئ. ارشاد جی شعرونه مې لیکلي دي چې د موجوده حالاتو کې چې د حکومت چې کوم استادانو سره سلوک کوي د هغې په تناظر کې ارشاد سپک ورته مګوره بس د درون نظر نام ورکړه، سپک ورته مګوره بس د درون نظر نام ورکړه، او سکیلونه ورله مور په استاد د خپل مقام ورکړه. ډېر ښه. سپک ورته مګوره د استاد مثال د پلار دی، دلته خو نامړه بس همدا سړی د کار دی، او ستا د لاس څه وګوره نن ژوند د په دار دی. سپک ورته مګوره د استاد مثال د پلار دی، او دلته خو نامړه بس همدا سړی د کار دی، ستا د لاسه وګوره نن ژوند د په دار دی. نورو محکمو له هم څه لږ غونډه کې پام ورکړه، او سکیلونه ورله مور په استاد د خپل مقام ورکړه. ډېر ښه. او عزت د مشرانو خو د پاک نبی سنت دی، استاد له لوړ مقام ورکړی دلته شریعت دی، او خدمت چې د استاد کوي هغه لره جنت دی، او جرم چې کوي ورله سزا بیا ساره عام ورکړه، او سکیلونه ورله مور کو استاد د خپل مقام ورکړه. ډېر ښه. او تا خو مړه نه پاکستان په شرم و شرمو، دلته کې د ګوره هر انسان په شرم و شرمو، او تا خو حقیقت کې ګورزان په شرم و شرمو، او ته ورله امیر په عدل کې سم پیغام ورکړه، سکیلونه ورله مور کو استاد د خپل مقام ورکړه. ډېر